ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. د شریعت یو عظیمه قاعده چې په حدیث کې ذکر ده، لا ضرر ولا ضرار، چې په اسلام کې ضرر ورکول لا چاته نشته. په دې موضوع باندې مخکې دوه خطبې وشوې بحمد الله تعالی. اوس د دې بعضې صورتونه او دا صورتونه اصل کې مثالونه دي، په دې باندې بیا ته په سوونو نور مثالونه، مسائل، احکام د هغې تطبیق ته کولی شي. دا بعضې احادیث تاسو ته مخکې ما وویلې وایتونه دا قواعد دي. قواعد یو قاعده چې ستا کله یاده وه نو ډېرې مسلې به تاله مخې ته راځي او په دغه یو قاعده باندې به ته بیا حل کې. دیو جنا قواعد داسې مثال دی لکه په ریاضي کې چې تا ته د سوال د حل کولو هغه فارموله چې د هغه ته یاده کې، نو که سوالونه څوک 200 راوړي او که 300 راوړي مخه طریقه باندې به حل کې. اصل کې دا قواعد یادول د دین دا ډېر ضروري او د هغې سره متعلق دا یو جمله ده قرآن کریم نه ما ولوسته. دا یو قاعده ده من قواعد الاسلام چې الله رب العالمین فرمایي یو بل سره تعاون کوئ د نیکۍ او د تقوا په کارونو کې، وتعاونوا علی البر والتقوا، یو بل سره ملګرتیا تعاون کوئ د نیکۍ په کارونو کې، تقوا په کارونو کې. یو ملګری دی د نیکۍ کار کوي، ته مو سره ملګری شه په دغه کار کې، یا تعالی دعوت درکړي راځه لکه د نیکۍ د کار کې ملګري شو دواړه. د خیر کار دی په شریک کې وکړو، د یو کس د وس کار نه. نو قرآن موږ ته حکم کوي چې ملګری شه ورسره، دا ښه کار دی. څنګه د تقوا د دین یو کار دی، د الله یو حکم پوره کول. تا ته وایي راځه لکه د جمعې لمونځ له به وختي لاړ شي، دا د متقینو صفت دی چې وختي لاړ شي او د الله حکم په پوره آدابو پوره کړي. دا ښه خبره ده ملګرتیا وکړي. بل چا سره د خیر ښېګړې څه خبره ده، د دین یو بله خبره ده چې څومره د نیکۍ کارونه دي، د تقوا کارونه دي، په دې کې یو بل سره ملګرتیا. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، دا اثم او عدوان دا ضرر دی، دې کې به ملګرتیا نه کوي. یو بل سره به تعاون او ملګرتیا نه کوئ د ګناه او د ظلم په کار کې. چې یو ملګری تا د ګناه یو مجلس ته راغواړي چې راځه فلاني ځای ته ځو، او تا ته ښه پته ده چې دغه مجلس د الله د نافرمانۍ دی، د ګناه دی، که دا خپې پې مزل وکړي دا به راباندې قیامت کې ګوایي کوي. د سترګو باندې چې څه ګورم او په دې غوږونو څه اورم دا ټول به راباندې بیا قیامت کې ګوایي کوي. زما دماغ، زما دا ټول صلاحیتونه او بدن زه ټول هلته ورولم د ګناه دی ځای. نو په ګناه کې واقع کېږم نو ملګرتیا مه کوه. که د ګناه هر مجلس دی، شرک دی، بدعت دی، ورسونه دي، د شرک یو مجلس لګېدلی چې صحابو ته پکې کنزل کېږي، غیر الله نه مددونه غوښتل کېږي، یا فلان مدد، یا فلان مدد، داسې جلسو ته داسې پروګرامونو ته ورتلل دا حرام دي. هلته د دین سپکاوی کېږي، هلته چې دی د قرآن او حدیث خلاف کېږي، د شرک نارې اوچتېږي، د الله نه غیر د بل چا عبادت، بل چا ته سجدي، هندو غوا ته سجده کوي او بعضې خلک اسونو ته سجدې کوي په دې ورځو کې.
دا غیده سي تعظیم کوي لکه نعوذ بالله کم صفت چې الله له ورکولي هغه یو اصل ورکړي هغه ته سرخ کته کول او دا غي تعظیم کول او دا خزي دا غي د لاندې وزاو په دې بل طرف راوزاو دا عقیده ساتل چې دا موږ لګینی بچی را کوي دا د شرک عقاید دي دا الله نبی دا فرمایلی په دې امت کې به برتا هغه د جاهلیت هغه کارونه راشي هغه به راغلي داسې مجلسونو ته حاضری حرام ده د مؤمنانو صفت ده و اذا مروا باللغو مروا کرامه لغو مجلس د شرک بدعت ګناه د نافرمانی مجلس نو مؤمن ځان په عزت سره تیری او داسې به سیده ورتیریږي ګوري به مرتنه ځان به تساتی کبل فرض ته په دغه لار ورتیریږي مجبوری ده او په دې لار کې دغه ګناه کیږي نو ځان ته زر تیر کا په سیړ باندې ته تیر شه چې چرته الله مکه دی ګناه کې زه شریک نشم دي خلق د مجلس والو کې زه حساب نشم دا موږ ته شریعت احتیاطونه را خو د لیدار تقوا تقاضا ده ولا تعاونوا على الاثم والعدوان د ګناه او د ظلم په کارونو کې به یو سره ملګرتیا نه کوو یو ځکه 50 باندې ظلم کیږي زیاته کیږي او تاسو کغه مجلس تر غواړي پتا د ظلم کوي پتا باندې یو مسلمان ته ضرر رسول غواړي اگر که طالب ولالچم درکړی دا مکه ول الله د پاره ځکه چې ستا اخرت تبا کیږي جهنم تزیر دې کار د وجه دینه بزان ساتي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان د یو بل سره ملګرتیا مکه وي د ګناه او د ظلم په کار کې دا نن سبا چې د مسلمانانو معاشرت تباہ ده اصل وجه دا ده زموږ یو بل سره تعاون په نیکو تقوا کې نشته د دې آیت نوم الټا رواني په زیاده دي چې د نیکي او تقوا په کار کې یو بل سره ملګرتیا او د ګناه او د ظلم په کار کې یو بل سره ولاړ ښکارا د شریعت خلاف یو ځای کې کېږي د الله احکامات او د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو مخالفت کیږي او موږ دا خلکو ملګرتیا کوي لګي څوک په یو نو څوک رشتہ داری د څوک دوستانه د ملګرتیا د څوک چې یاره زما ور سره ورولید او څوک نه دا ورولید په تندر ولګي او دا رشتہ داری دې په تندر ولګي چې تا جهنم ته بوزي دا علماء د عقاید په کتابونو کې دا مسله لیکلې ده او دا رنګه کله چې د خپل ولی مثلا ذکر کوي صله رحمی دا ډېر چت سیز دی الله په امر کړی دی صله رحمی قائمه کوي رشتہ داری خو پاره کې قید دی انما الصله بالاتباع لا بالابتداع صله رحمی په اتباع کې په بدعت او په ګناه کې باندې خپل ولی چې خپل ولی کوي په غم خاده کې د شریعت خلاف کوي ته زما خپل ولی ده بالکل دا مجلس پرېږده بالکل دې کې شرکت مکو کاغه واده دې کاغه مړې دې کاغه بل پروګرام دې بالکل سره ملګرتیا مکو دا دین تقاضا ده اوس دا خبره خلکو ته وړي خبره ښکاری دا خپل ولی او تنعوذ بالله د دین نه درنه ښکاری دا الله د حکم نه او د نبی د طریقې نه ورته خپل ولی پارټي تنظیم ډله مشر امیر لیډر دا تی درون ښکاری ورته د الله او د رسول د خبره نه د هر چا خبره وته په قران او حديث کې ماته دا کوم خبره دی کوي یا د کوم مجلس ته مارا بلی آی دا د شریعت مطابق ده کنه سیاسي دوکه کړل خپل اغراضو د پاره یا د خپل معمولی خواهشاتو د پاره لګې د ما استعمالي په ما باندې خپل خوشحالي ګرمي او په ما باندې خپل مجلسونه ګرمي او زره د پاره استعمالېږم نه په ګناه او په ظلم کې د چا سره ملګرتیا مکوا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ځکه دا ضرر دی او د الله نبی دینه منع کړی لا ضرر ولا ضرار به د دې مختلف مثالونه دي حتی چې د شریعت په احکامو کې په عبادتو کې په بندګۍ کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم داسې طریقې اختیاري کړې دي چې بل چاته ضرر او تکلیف ونه رسیږي یا تا یا بل تا لکه دې یو مثال غدار چې قران کریم کې الله رب العالمین دا امر کړی دی چې ایمان والو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الله رب العالمین فرمای مونږ ته ودرېږي نو دس وکي ځان اول پاک کا او دس وکاو کبل فرض بیبي ته نږدې شوی او یاد در باندې غسل واجب شوی په دې طریقه چې احتلام دي شوی دی
نو به پوره غسل وکاو به مونږ ته ودرېګا په حالت د پاکۍ کې ودرېګا کبه یو دسه او دس وکاو په جنابت کې غسل وکاو نو ته ور دې لایق شي چې مونږ به وکړو د الله عبادت ته لایق شي تیار بشي وګوره د الله رب العالمین دی رحم ته چې زمونږ په دین کې ضرر نشته الله او رسول موږ له ضرر نه راکړي یو انسان دی هغه په تکلیف کې دی بیمار دی او بور لخی نه دی یا په وبو استعمالولو قادر نه دی یا یو مسافر دی او داسې ځای ته لاړو چلته اوبه نشته دی دی خوا دی خوا یو کته دا څلورونه طرفونه چاڼ کړه خو نږدې اوبه نشته نو شریعت په دې وخت کې څه حکم کړی مونږ ته د تیمم فتیمموا صعیدا طیبا بس پاک خاور وګوره په هغې تیمم وکړه دا ګوره د الله رب العالمین هغه نرمي ده چې د بنده ته ضرر او تکلیف ونه رسېږي زمونږ رب داسې احکام مونږ ته رالیږلي دي چې مونږ او تاسو د ضرر او د تکلیف نه بچ کوي په دغه وخت کې الله رب العالمین مونږ ته دا فرض حکم معاف کوي چې دا اودس فرض دا غسل فرض په تا باندې خو چونکې دې وخت کې نشته دی اوبه نشته دی یا دا سړی په دې اوبو قادر نه دی ځکه چې خې ورله نه دي داسې اپریشن یې کړی داسې تکلیف دی که دی اوبه استعمال کړي په بدن کې داسې خطرناک زخم دی خېټې وله سیرلی ده یا وله دا سر سیرلی دی د دې اپریشن یې کړی که دا اوبه ور داخلي شي نو دی زیاتېږي او د مرګ خطره ده د بیمارۍ د زیاتېدو خطره ده نو شریعت دته وایي چې ته تیمم کوه د الله نبی صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې دی دا واقع به د فایدې دپاره ویم په دې کې ملګري په یو ځای کې د مونځ ټیم پې راغی پړاو یې واچو نو چې کله د الله نبی صلی الله علیه وسلم مونځ ورکړو د سهار یو ملګری دی او یو طرف ته ناستی دی دا مونځ یې ونه کړو د جمع کې شریک نه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کړو چې ملګری ته موږ سره په دې مونږ کې ولې شریک نشوي چرته ځان له موږ لیکړې که څنګه حالانکه په سفر کې چې مرګري زیاتی او مرګرو ته پته می چې جمع کیږي ځان له مونږ نه کې خپل ملګرو سره په جماعت سره مونږ کې او د الله نبی امر هم دا کړی ملګرو ته چې کله په سفر ځي نو په تاسو کې دی یو کس هغه امام شیو دی اذان وکي بل دی امامتي وکي او دغه رنګه په تاسو کې د هغه سره امامتي وکي چې هغه قرائت خېسته بیا کدا قرائت کې برابرې نشي بیا مشری د عمر لحاظ به وکي د عزت لحاظ دا یو عزت وکي چې هغه به مشری او چې قرائت چا خېسته او کشر می ملګری د عزت مخ کې شګه ستا قرائت مزیدار دی بیا داسې بکاری ځکه الله نبی اول هغه کس ذکر کړی دی چې هغه قرائت ښکلی مزیداري ځکه د لمونځ کې چې کله یو ملګری ښایسته اواز سره قرائت کوي الفاظ مزیدار ادا کوي نو ملګرو له خوند ورکوي نو ګوره په سفر کې نبی علیہ السلام دا فرمایلی چې تاسو به جمع سره مونځ کوئ دا جمع مه خرابوئ په سفر کې جمع سره مونځ کوئ نو دې ملګري ویل چې د الله نبی ما ته خو عذر دی وایي څه عذر دی وایي ما ته عذر دا دی چې زه په حالت د جنابت کې وما په خوب کې را باندې چې د غسل واجب شوی دی احتلام می شوی دی نو ځکه ما دا مونځ نه د مسلې نه نو خبر د الله نبی ورته فرمایل د الله بنده تعالی دا کافی و چې تیمم دې کړی چې کله وبه نه نو که انسان بیا ودسه دی او که په غسل حالت کې دی په دلم تیمم دواړو له کافي کېږي تیمم به دې کړی وي ځکه ته مجبور یې سفر دی وبه نشته دی نو په کار دا و چې تا صرف تیمم کړی وی موږ سره به دې جمع کړی وی نو حکم ورته بیان کړي چې اوس تیمم وکړه دا مونځ دې وکړه په دې کې چې ملګری لږ مزلې شروع کړ روان شو د الله نبی ته ملګرو شکایت وکړو په دې سفر کې به د ملګرو لحاظ ساتي ځکه زموږ موضوع دا لا ضرر ولا ضرر ضرر بنه ورکې ملګرو له د سفر ملګری دي دا مخه پکوا می خرابوا ستا به کله اوسې زړه نه کېږي د ډوډۍ ته مې زړه نه کېږي چې وته یو ملګری ویل کله کوی چې اوس په سر مې لګ بوج دی یا لګ ډوډۍ خروږه یا لګ یو ځای کې ودرېږي یار لګ یو بس کو ده او ته چې نه ته په خپل خموړه مې نه دی ډوډۍ ته زړه کېږي او نه دی وبو ته زړه کېږي او ته چې نه مړه مزل کوزه ورزه نه د سیمه کوا دی ملګری لحاظ وسات ودرېږي یو ځای کې لګ سٹاپ وکا ملګری ولګرا کوس چې خیر دی ملګری پر 15 منټه 10 منټه ودرېږي کنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حکیم انسانو حکمت باندې به پویده ملګر ورته ویل د الله نبی مونږ سره نور یو به ختم شو د سکلو او د ورځې مزل دی د عربو صحراونو کې تاسو ته پته د اوس مونږ په خبر په دې ګرمۍ کې نشو ګرځېدلې بهر چوبه د سره نه څنګه ګرځي زه په زموږ مدري وکړه سو بوتل راړي او سو جوسونه اسکی او سو چې کوم دې شربت اسکی او سو کاسي وبسکی
نو دې الله نبی موږ سره قافله کې مرګرو سره وب ختم شو تکلیف دی راته مرګري مزل نشي کولای الله نبی فرمایل بس پړاو واچوي مو نور مزل مکوئ د سید سور زه وګورئ بس پرې وځي دې د پاره چې ملګرو ته مزید تکلیف نشي چې دا څومره زیات او تکلیف زیاتېږي پیغمبرم د اسباب په درجه کې کار کوي نو په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو مرګري مقرر کړو وې تاسو دوه لاړ شئ او ځان سره مشکونه ولا ورکړه هغه زمانه کې مشکونه دا راډک کوي چې د ملګری د وبوس دا تندې ماته شي تکلیف کې دي مرګري یو علی رضی الله عنه ده او یو عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه ده او دا واقعا عمران بن حسین رضی الله عنه را نقل کوي وای ما او علی رضی الله عنه دوه روان شو ملګرو د پاره د وبو پروګرام کو چرته چانه تاسو په چاله کله نږدې چینه په کم ځای کې دا یا وب کم ځای کې ملاویږي یا کرسي خړ مړی چوبرو په دې کې چې موږ داسیو په دې لار روان یو چې ګوري او زنانه را روانه دي زنانه سره په وخ باندې دوه مشکونه دي وخ باندې دا زنانه سوره ده او دوه مشکونه په دوبونه ډک پراته دي موږ خوشاله شو چې ځکه خیری کار خو شو دوبو پروګرام الله برابر کړ ځکه چې ګوره دا زنانه را روانه ده تروري او دا وبې راوړي دا مشکونه سره ډک دي نو موږ ولته لاړ شو خپل مشکونه برا ډک نو دی ورته ویل چې ترورا دا وبته د کم ځای نه راوړلې هغه ورته چې بچي دا خو ما ډېری لري نه راوړلې پرون دی ورځ زرا پرون دی ټیم کې زرا روانه شوه یعنی پرون دا وخت چې زرا روانه شوم نن دی وخت را ورسېد دې څه مطلب شو د دې مطلب هم دا شو چې جدید اصطلاح کې 24 غنټه مزل لیکن چې زیب او بیا واپس راځي لکه دا ډېر غټ مزل لې دومره ملګری به انتظار څنګه وکړو دومره تند څنګه برداشت نو دې صحابو ته پته ولګیږي چې اوس موږ هغه زیل زو واپس راځو دا ډیر زموږ ټیم ضایع کی او ملګرو ته تکلیف دی نو دې زنانه ته ویل چې تروري ته دې کار وکا چې زموږ سره لګلاړه شه وای چرته لاړه شه وای زموږ پیغمبر دی د الله رسول دی داغه خواته لګم سره لاړه شه تاسو سره زموږ ضروری کار هغه زنانه چې څنګه دا نو اوریدو نه دي عرب قومونو ټول د نبی علیہ السلام نو اوریدل او کنه چا لیدل او چا نه لیدل او نبی علیہ السلام مشهور په صحابي باندې الله اکبر هر زمانہ کې بدی حق والا یو ټاپه لګیدل لکه دی وخت چې څوک صحیح دین بیانې قران او حدیث بغیر د لالچ نه بغیر د مخملازینه قران او د الله د نبی په حدیث قران او حدیث بیانې نه فرقه او نه تنظیمونه او نه پارټي او نه نور لانجی او نه د ابي او د دادا خبرې کوي تا ته بیا د الله د قران خبره کوي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث خبره کوي خلکو دا وابیان دي فلانه وابی دی فلانه وابی وای دی قلاری مون په دې نه خپکه مونږ ځان ته دانو نه دی خو دې خلکو راته یې مونږ قلاری وای څه خبره نه ده زمونږ نبی ته ویلې شو حتی صحابي ویلو مونږ ته وابي وای اسواد وخت اوس واو دي صرف دونه فرق غرض دا چې نمونه هر وخت کې خو دې کېږي په اهل حق باندې نو دې خزي ورته ویلې چې خا تاسو صحابي خو علما بوزي چې موږ موریدلې دي چې تاسو ته ځان ته پیغمبر او صحابي دي او خلک د فلار نیکه د دین نه اړای او نوې دین راوړل دي د نبی علیہ السلام بارک دا پراپګاندا د مکی مشرکانو کوله اوسم جاهلان خلک دا خبرې کوي د فلار نیکه د لارې نه مړای وي نوې دین دی او نوې خبرې دي حالانکه نوې خبرې نه دي خدای نه دی اوریدلې ما نه دی اوریدلې دا زموږ ستاسو نقصان دي حق زړه خبره د قرآن کې دا او د الله د پیغمبر په حدیثو کې ده هغه 1500 کال مخکنی دین دی او چې چا نه دی بیان کړی نو دا خدای هغه نقصان دی اوس چې ما ته نه دی اوریدلې دا زموږ ستاسو کمې دي دې خبرې ته سپک مګوره ندي صحابه ویل چې اوس خزه د دې سره بس باسونه کو چې ولید ورته صحابي ویلو دا چې صحابه قم قلنو هغه ته او تر رومه صحابي دا راځه دغه خالص ځکه چې سره په دې باسونه مکو ډیر مرګري زمونږ ته راځي چرته ملاقات ته په دې لار کې چې زمانوم چاته واخلي د فلاني مولوی څخه خپل وي غوابي خالص هغه ته او هغه خالص سکه هم تاسو ورته لانجی خو نشي کول نو دې زنانه ته د صحابه بالکل امقدا صادق واتزو و خزر از چیزو چې دا ما سره به سکاري چې دا زنانه کله ته ورسېدا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دي صحابه عرض کړه الله نبی غزید وبو ډیر لرو دا ترورې را روانه و دا مشکونه سره دي وبو په دې باندې خپل ضرورت پوره او دې زنانه له وسع عوض ورکو ځکه چې خامہ قادم تکلیف کړي دلته د نبی رسول الله یو معجزه الله راخاره کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم دی زنانه ته ویل چې تر تل تکینا او
دا ستا د اوخه او د دې اوبو نه موږ لږه فایده د اوخه دې کېنه چې د اوبو نه موږ لږه فایده واخلو او ان شاء الله الله تعالی به ستا اوبه نه کموي د پیغمبر د هغه خولې مبارکې نه چې دا خبر راوځي او معجزه وه د نبي صلی الله علیه وسلم نو په دې کې صحابه وایي چې دا اوخه مونږ کېنول او دا دواړه مشکونه هم ترې راکوز کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې یو مشک هغه پلاوی کړو ملګرو تل چې څومره لوخي د سره دي صحابه په هغه زمانه کې ځان سره خپلې مشکیزي او ټپکې د سیده هغه زمانه به ګرځولې ای کې به وبا چولې اته پکې غندې په هغه زمانه کې و چا سره چې څومره لوخي دی راوړي چې د وبونه ولا هغه ډک کمانو صحابه هغه ټول لوخي ډک کړه د سکولو به دغه کړي سویم سکلی ویل ساوی راولې هغه ته خړوب کوي هغه د پاره موبر اواړولې هغه هم خړوب دا زنانه چې دغه ته ګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د حیرانه دریانه ده چې عجیب خبره ده چې د مشک نه د وبو تویږي او مشک یو بنه کمیږي ختميږي نه د مشک او ډېر غټه قافله ده د صحابه کرام رضی الله عنهم نو پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته چې هغه ما درته وخت کیسه وکړه چې هغه د سار مونږ کوو ځ په جنابت کې ما او په تیمم مونږ کړو هغه ته تراشه لکه ته خو دې یو غټ لو خیر راوړو یو طرف تلاش ته غسل وکړه هغه ته هم لو خیر ډک ول ته غسل وکړه زلاړ چې ستاده عذرم ختم شي ځکه اوس خو براغین چې براغ اوس غسل بقامخه کې فرض دی وذر باندې نو په دې دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته ولید دې مشک داخلو یو تړله او صحابه کرام ته چې دا دوه مشکونه ول بیرته په دې وخ باندې کېدوي یو طرف ته بل طرف ته لکه څنګه چې خلک په دې خرو و غیره باندې وزن ګدي د الله د نبی طریقه بداوا احسان کوونکې او چې چا به سره احسان وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم مو سره یو خېګړه احسان کوو چې موږ سره دونه غټه خېګړه وکړه دا دومره مرګري زمونږ ټوله قافله و او دا د دې په دی وبو باندې خړو بکړه الله رب العالمین او دا غریب موږ کورنم لیټ کړل ټیم هم زایش نو صحابو ته اعلان وکړ د الله نبی چوغوري ملګرو چا سره د خوراک سکاک شي او چا سره کوم کپڑا مپړه زیتی دي ابې له ورکه یو غټه ولا جوړه کې دا ولا مونږ ورکو صحابه مونږ چې چا سره خوراک څه شو پنیر او چا سره یو شی او چا سره ستوان دغه زماني خوراکونه دا مور لمغ راغون چا سره کپړې مپړې هم ولا ورکړلې هغه زماني کپڑا ډیر غټ سي د پرواني خونه ولا کدا اوس چې دا غټ پراخي دا وس خلکو به کپڑا خوخيږي نه هغه زمانه کې دومره پراخي چرته نو د دین اور لمغ یو غټه جوړه کړه ولا متړل او دا مر لدی یو خې د پاسه کې قود د زنانه له او دا زنانه موږ رخصت کړل خدا ډیر حیرانه پدې ده چې د خپل وبو دی وبو ته ګورین د وبو د مش د مخ کې نزيات ښکاری په زیاده دي چې کمیش دا اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډیر معجزات وخت کار شوی تکثیر الطعام بډېری ده او بډېری دلی الله رب العالمین با لاس مبارک کې به برکت واچو لاړ مبارک کې د پیغمبر برکت الله رب العالمین چولې او دې کې ګڼ واقعیات دا زنانه چې و بدای د دې نه دوی رخصت کړل چې رخصت یې کړه واپس خپل لارې تتلو به کور تتل نو د دینه نور خلک مخکې شو الانکه داتې مخکې را روانه شو د کور سړی و غیره وغه شاته وغم تتلیو نو وی په کور کې پریشان او چې د اعظم خزه چرته لاړه دا هم نه مخکې را روانه شو او بیر روانې کړې او کور ته نه را رسیدلې پریشان شو لک سات باندې چې قتل دار اور رسیدنه دي ته ویل چې یا فلانه ته فلانه ته چرته موږ نور کا شولې په لار باندې موږ نه مخکې را روانه شوې بیا ورکوي او اوس راغی لیټ هغه ورته ضرورت یو ناشنا کیسه کوم چې ما په لار باندې سو ولید نو دا واقع ورته بیان کړ چې دغه شانته ز په لار روانو مو څه کسانو ته د وبو ضرورت دوه کسانو بیا ما ته ویل هغه ځان ته چې پیغمبر وایي صحابي دغه خاله بوتلم داغه مرګري تګي وو بوته ضرورت او زمونږه دا مشکره له کلاو کړل واجب خبره ده چې ټول قافلې ته وبو ومسکلي او چا په د سونو غسلونه مکړو د سکلو لپاره لوخین تړ کړو زما مشک ده د مخکې نه زیات ډک پروت دی وبکه مې نشول دا مې آشنا خبره و قتل نو په دې وخت کې زنانو دا دوه ګوتې د سکړې او په قسم سره ویلې چې په الله مې دې قسمي ځکه الله خود مکه مشرکانو منلو خو شرک وسره کوي برخدارانو سره جوړ کړو دربارونه و غیره او پیران نو دا سی ویلې دي زنانا چې دا هغه اسمان او د زمکه په مابین کې یو ځل دا ګوتې د څه کوي به دې څه کې دا دوه په الله مې دې قسمي دې اسمان او د زمکه په مابین کې
دا سړی یا خدا دا الله پیغمبر دی نو د معجزه وچ دا ماسو ولید او یا دا غټ جادوګر دی جادوی دوه خبرې دي یا به جادوګری دا ما چې سلیده دا به یا جادو چې دسی په ما جيبه باندې اثر وشو چې ټول وبډه کړلې و دا مشک تش نشه په کار خدای دا دوه مشکونه ما تش راولې دونه غټه قافله و دا خو دې تر رسیدیم نه نو یا خدا سړی د اسمان او د ځمکې په مابین کې غټ جادوګر دی او یا دا چې دا سوي چې زه د الله پیغمبر یم بالکل رښتیا وي حق پیغمبر دی دا خبره وکړه بیا وخت یې د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مختلفو قبایلو باندې د اسلام دعوت به ورکاو چې چا به دعوت قبول نکړو د اسلام نبی به ورته چې موږ له جزیه راکې چې جزیه کافر درکې ټیکس دا ټیکسونه په کافرو مقررول پکاري مسلمانان په دې تنګول نه پکار چې اسلامي حکومت مسلمانانو زکات ورکوي دغه به ورکوي بس مسلمانانو معاشره به برابر که خامخا خالص ایمرجنسي راشي او د سیاسي مقرري په مسلمانانو د ایمرجنسي په حالت کې مسلمانانو په پای تبا کوي نه چملا علماء ته لکه دا اوس چې سکیږي نو په دې دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم با قومونو له دعوت ورکو او دعوت به ټوکرا کوي به موږ له جزیه راکوي په کال کې یو ځل چې دا راکوي موږ بستاسو د مال د جان د عزت تحفظ کو کم کافر چې مسلمان ملک جزیه ورکوي مسلمانان به داغوي د مال د جان د عزت دار څخه تحفظ کوي ګارانټي به ورکوي کدام نه به جنگ ته تیار شه ځکه ما ته الله حکم کړی د الله د دین په ټوله دنیا خورومه نو په دې دوران کې به مختلفو قبایلو باندې د اسلام دعوت به هم ټکراو کو جزیه به هم نه ورکول نه حمله به جهادونه شروع بل غوي مسلمانان له وخت ضررونه ورکول د سي ضرریان خلک چې د لري کول وکړي نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بچوي په هر قوم حمله کوله ګر چا پیرا د دې زنانه د دې تروري په دې قبيله به حمله نه کوله په دې علاقه باندې ولی ځکه د دې قوم یوې خزي وسره احسان کړي صرف د دې د وجه خوښه قبيلو باندې معاملہ کېده په دې ځای باندې کېده نو په دې کې یو ورځ دا زنانه چې دا بازي زنانه ډېر خوخياري خزه ذاتي خوخياري دې خپل قوم دا سرداران وراغون کړو دا مشران د قوم وې دې ته ویلې چې تاسو څه خیال لې چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې په دې خوښه قبایل باندې لګي د حمله کوي دا یو علاقه کله نيسي او د په دې دین کې داخليږي او دا مونږ ته سنوي ګرچا بیرانه تاویږي خو مونږ باندې ناراضي تاسو څه خیال ولګینې مونږ ډېر تکړه تاسو تاسو مقابله غني شي کولای که څنګه تاسو زړور ډېر که څنګه چې دونه تاسو مضبوط خلک ونی ول تاسو سوکې چې تاسو نشئ ول و یاد وساتئ دا یو هغه وختو چې د دې سره ما یو احسان کړو د دې پیغمبر او د دې د مؤمنانو مرګرو سره دا احسان د وجنه دوی نن په موږ باندې حمله نه کوي دا غي د وجنه نن موږ محفوظ یو خو هم نه ده چې سبب په بیزتۍ باندې اخر در باندې حمله وکړو په بیزتۍ او په کته سترګو په ټټو سرونو باندې اسلام راوړی او کلمه وایي خو هم نه ده چې په خپل باندې ورشي دا مشران لاړ شي او ایمان پیراوړي ځکه دا سړی د الله پیغمبر دی او د حالت ما مخامخ لیدلی چې دا د الله حق پیغمبر دا خبره وای الله پاک چې بچا فضل کی عزت پکې نه بس خبره زړه ته پریوځي دې مشرانو چې سوچ کو چې دا خبره خو دې تروري منتخه خبره وکړه صحیح خبره وکړه کدا راشد نبی په موږ باندې مقابله خو نه شو کولای غټ غټ قبيلي والی موږ لا څوک چې موږ دا وړو کې کله به مقابله وکړو نو خدا دا چې موږ ورشو ایمان پیرو ولې د دین دشمنی کوو ولې د الله د نبی دشمنی کوو ولې د اسلام په دشمنی باندې موږ کله کودري نو دا قوم لاړ او دا سرداران لاړ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته حاضر شو او ایمان راوړلو کلمه ویل ایمان راوړل زما محترم ورونو دلته صرف ګور دا یو مثال ما دې لپاره ذکر کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره احسان کړی او زنانا او داغه قوم ته د الله نبی zarar نه ور کوي مقور لور کوي مقول ور کوي جدي بسوچو زمونږ د دین داسې د رحم دین دی دغه رنګ دي ته وګورئ زما محترم ورونو دا مونږ چې دی فرض مونږ جماعت د الله نبی فرمایي ډېر کرته زما زړه دا غواړي چې زکه مونږ ته ودرېګم جماعت ته نو زما زړه کې دای چې نن به زه وګت قرائت کوم وګت مونږ وکوم نن
په هغه زمانہ کې به زنانم راتللی ماشومان به سره مسجد ته راتللی مسجد نبوي منځونه به کول وای په دې کې زه په دې منځ کې د ماشوم جړا واورم نو د دې د وجه نه زغه منځ مختصر کما مختصر معنی دا نه جټونګي به ټونګي بنه وای خو لکه مطلب دا اوګت قراتونه مکوا او ډيري موږ د منځ چې په خلکو بوج وای د دې د وجه نه زمونږ مختصر کم چې دا ماشوم جاړي او د مور ته تکلیف یو ډیر لوی حرج کې پریوزي موږ به په مور باندې ګډوډ شي وګوره د دې د وجه نه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ کې څو فرض موږ به پای کې اختصار وکړو د لوی صورت په ځای به وړو کې صورت ویلو او دا رنګلک د موږ به را مختصر کړل ور دومره پوری د الله نبی صلی الله علیه وسلم هغه د انسانان د ضرر نه بچ کړی په سفر حالت کې دوه منځونه یو ځای کول دا زموږ د دین یو اسانی ده ډیر خلک د دې مسلې نه ندي خبر او چې څوک خبر دی په عمل نه کوي سبب وي دا زموږ مذهب کې نشته دا زموږ مشرانو نه دی ویلي دا زموږ مولوی صاحب نه دی ویلي لکه الله باندې چې نبی علی السلام وکړل او نبی علی السلام ویلي مشر څوک دی او لیډر څوک دی او امیر څوک دی او بل څوک دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث پکې دي د 15 سلويخت نه زیات حدیث په دې باب کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دو منځونه په سفر کې یو ځای کړی دی بل حدیث کې راځي چې بیماری هغه دو منځونه یو ځای کولای شي کم دوا ته پیژنه ماسپخین او مازیګر دا یو ځای کولای شي او ماخام او ماسپتن دا یو ځای کولای شي مازیګر او ماخام باندې یو ځای کې او ماسپتن او سار باندې یو ځای کې دا دو په یو ځای نشته دا ماسپخین او مازیګر یو ځای کولای شي او ماخام او ماسپتن به دې کې جمع تقدیم هم جایز ده چې دا رستنه مونږ لره مخ کې دی اولنی ټیم ته او جمع تاخیر هم جایز ده چې دا اولنی مونږ ورته پرې دی او د دویم مونږ ټیم راشي وغه کې دوانه وکي اول به د مخکنه وکي به بدا بلو خبر باندې پوه شئ کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه به وې دا وا صحابه کرام فرمایي و دا الله د نبی سره به مونږ روانو مزل به مونږ کوو کله به چې موږ باندې تعدی و چې لکه غزیه ځان رسول غواړي مثلا د ماسپخین ټیم براغه د مونږ نو د الله نبی به مونږ ته نو درېده تعدی به و چې غزیه ځان رسول غواړي نو ځان بیا غزیه ته ورسو مثلا مازیګر به ورسید د ماسپخین مېنس کې څه شو پاتې به شو نو چې الته به ورسید مونږه غزیه ته نو اول به د الله نبی د ماسپخین مونږ کړو به ورپسې د مازیګر جمع دي ته جمع تاخير وای چې د مخکنه مونږ ورته سکی تاخير کې روسته کې وته ناجایز مثلا توس لاور رواني یا بل ځای ته لري رواني وطن ته رواني جنازه ده او تا ته پتر شروع جنازه ټیم څه دی 3 یا 4 بجې دی کوس په دې ملاره کې ودرېګ ورکه هوټل له او د ماسپخین مونږ کو د سونه ټیم رانه خرابېږي فریدا د ماسپخین مونږ سیده ځان به ورسه الته جنازې لم پټې مورسي او دوه منځونه والته وکي کله جنازې نه مخکې موقع او جنازې نه مخکې او دوه منځونه اول ماسپخین او بیا مازیګر وکا او موقع نو جنازه وکا اینه پس بیا جمعه تلاړ شه اول به ماسپخین مونږ کې بیا بده مازیګر ټیک دا حکمت ته په سفر کې به وخت نه خرابېږي او دغه رنګ د الله نبی دا کارم کړی دی چې مثلا ماسپخین په ټیم کې په سفر کې یو ځای کې پړاو چولې دی نو دا د مازیګر مونږ یو تر مخ کې کړی دی اولې د ماسپخین مونږ کړی به وسره دې ته جمع تقدیم وشي هغه رستنه مونږ تر مخ کې نو دوانه به وکړو نو ماخام پورې به فارغ دی مثلا اوس ماسپخین ټیم دی مونږ ودرې د ملګری و چې الک راځي یو هوټل ته ودرې ګو ما غرمه ډوډۍ به مخرو مونږ به مو نو طعام مخرا ماسپخین مونږ مو کده مازیګر مو سره استوکا ماخام پورې فارغ شول قرار به مزل کوا زبس گاډه ویله مزل کوا چرته جزه دا زمونږ د شریعت هغه اسانی د ضررونه موږ نه لري کړی چې د انسان ته ضرر او تکلیف نه دغه رنګ په ماخام کې دا کار ګور په دغه کې کېږي په حج کې عرفات کې ستاسو خېلی کنه حاجیان ماسپخین مونږ جمع چې څنګه وشي فورا نو بس کوم جمع کیږي مازیګر په دې ټیم حج خطبه چې وشي اول د ماسپخین مونږ کې په ماسپخین په ټیم کې سره مازیګر مونږ دغه ته جمع تقدیم وای او بیا د ماخام مونږ چې راشي عرفات کې نور ډوب شي یوم العرفه باندې نو ماخام مونږ نه کوي نبی علیہ السلام ماخام مونږ نه په عرفات لاړ مزدلفه ته شپه وړه نو چې ورسید د شپې ماسپتن داخل شوی دي ته جمع تاخير وای دا دوه مثالونه په حج کې مشته نو اولې د ماخام مونږ کو بیا د ماسپتنو نه پدې یو ورځ هم جمع تقدیم راغو هم جمع تاخير راغه ماسپخین مازیګر کې جمع تقدیم وکړه مازیګر یو تر مخ کې او ماخام ماسپتن والا کې جمع تاخير وکړه ماخام یو تر ورسته ک ماسپتن تا دا زموږ د دین اسانی ده
عبد الله ابن عباس فرمایي رضی الله عنهما حدیث بیان کمل ګرو ته تابعین ته و یو ورځ نبی علیہ السلام په مدینه کې موږ له منځ راکو دو منځونه په یو ځل راکو ورکاته و یا ترکاته په یو ځل وکړه ورکاته په یو ځل وکړه دې څه مطلب اترکاته په یو ځل څه مطلب هم د ماسپخین هم د ځکه چې سفر خو نه دی سفر کوم دوه کې کنه نو د ماسپخین امراته راګه د مازیګر دوه منځونه یو ځای او ومن ورکاته را ترکه مراد سره ما خام ماسختن یو ځای کو سفر کې نو جام بین صلاتین وکړه خدا نبی علیہ السلام ولی کړي په دې لګزان کوئی کدا نه چې دینه ته عادت جوړ کې جراشه کړه بس اوس خو مزیدی تیمم نه بود گنج خدا بود دا کارونه باندې کې دا عبد الله بن عباس نه چاته پوښتنه چې نبی علیہ السلام دا کار ولې کړي وای دا دې د پاره کړي چې د امت نه حرج لري وګوره دینه معلومه شي چې کله په حرج کې واقع کې دی به یو ځای کولای شي په حالت قیام کې چې په سفر کې حرج وسته وراشه ځان کوي کا حرج دا دی تا ته پته ده ته ډاکټر یې ډاکټر صاحب دی وخت کوم ډاکټران صاحبانی ای ته پته ده چې دا اپریشن زه 3 بجې شروع کوم یا 4 بجې اپریشن د مریض شروع شي دا اپریشن برسیږي 3 غنټه اپریشن د 4 بجې به شروع کیږي 2 بجې به ختميږي بعض اپریشن 5 غنټې نو ما خام ټیم به په مار رسیدلې نو دا ډاکټر صاحب دې سو کی د ماسپخین سره دی د مازیګر مونږم وکی ځکه مازیګر ټیم په باندې سکی تیریږي اپریشن کې مصروف دی مینس کې اپریشن والا نشي پرې خو دی بیمار نو دا څومره ټیم چې د سره اپریشن کوي په سفر کې هم نه دي بیماران هم نه دي خوف هم نشته باران هم نه دي خو عذر حرج دا دی حرج دلته حرج راغی حدیث کې حرج راغلی چې کدی اپریشن دوران کې دا بیمار پریډیو دا ټول ټیم کې باروزی نو دا بیمار مری مړکیږي دا ډاکټر صاحب د ماسپخین مون سره د مازیګر منځمو کې خلاري ما خام پوری دی اپریشن جاری خبره بلکې کما خام هم تلیټ شو او د اپریشن ډیر وګت شو نو به دې ما خام ماسختن ور سره یو ځای کې روس ما خام بالفرش ټیم هم تل ودی راوته نو ماسپخین او مازیګر خو سم کړی دی نو بیغه شوی دی دا ما خام به تاخير کې او ماسختن سره بدوانه منځونه خبره پوښي په ونه رسیدې پسې زیرم کارو ما خام او ماسختن مم یو ځای دا اوس عذر دی دا حرج دی او ډیر کرتا دوانه حرج یو ځای شي په ایرپورټ کې دا کارونه کوي او تیار سفر امي او ته ډیر مسلمانان ته دا مسله بیانې نه مانی دا دې ځل چې موږ راتلو د دوبۍ ایرپورټ کې او قاری صاحب مخکې شمه خام مونږ وکړو حنفي دیوبندي ملګری ډیر خپل قرآن ویلو پښتنګ سلام وګور زمرته قاری صاحب د ماسختن منظم کو ځکه موږ به اجازه کې دا کې مزرانه خرابېږي یا به ودشي یا اجازه کې زم نه په شټونو باندې سم هغه زړه تسلی نه کوي او تیار د الله د نبی حدیث د دوه منځونو کو به ځای کوي ماشاءالله الله دې ضرور کی خبره دا کوي بالکل ځکه چې هغه ته پاتې شو عرب ماحول کې څوک پاتې ای ته پته لګي هغه کې تعصب او ضد نه لکه دا زمونږ د دې خلکو په شان کاغذي هرونه بس پلانجه بشي ډیر خلکو ته دمو په ایرپورټونو کې ویل دا حج رواني عمره رواني نه مني در سره نه دا زموږ مذهب کې نشته او موږ په تجربه کړې بل مونږ خراب شوی دا منګه عمرې لتلو شته و په دې دوبۍ ایرپورټ باندې یو بابا ته ویل مشر سره محترم مورتل راځه د منځونه بدوانه یو ځای د مازیګر د منځ مو کو ځکه زمونږ چې جدي تر رسیدو ما خامہ ځانونه مونږ نه شوي وی نه منل راسه اما قصوا ما ورته قتل مازیګر مونږه مونږ په ماسپخین خو په ایرپورټ کې موږ د مازیګر مو دوانه نه فارغ ما خام نه بعد مونږ په جده کو شو هغه صاحب ما قشان ناس اموستي پاتش دا د نبی علی السلام د سنت د مخالفت یو سزا ده چې تاسو درکې تا خو نبی علیہ السلام د احکام دي لپاره بیان کړی چې موږ حرج لري شي نو په دې کې عزت مکوا دي کې عنادونه مکوا په حدیث کې راغلي صفا حدیث دی الحمدلله یو وسانی د امت لپاره کوم مخکنه مونږ را مخکې کې ام سیدا ځکه تا ته پته چې بیا بجاز کې معنی خرابېږي وې کنه او کته ته پته چې هغه دوی مونږ له خو مزیدار په وخت ځل تر رسېږم نو بیا د مخکنه مونږ ورته پرې دوانه تل خو چې تا ته خپته چې هغه دوی موږ بم معنی خرابېږي په جاز کې او به د ایرپورټونو قصې او بورډینګ او به چوزي وزي ډیر ټیم ځایش او بیا ستړی مې هغه ډډه دې موږ ته سمانه لګيږي په شوق نه شي کولای نو په آرام یو وکړه چې لا ټیم شته دی جاز لا پاسيږي نه خپ آرام خسته په ایرپورټ کې چې موبایل کې ګوتې وي خدا مونږ کا دوه مونږ نه وکړه خپ قلاره او خپ خسته طریقه باندې
نو دا دین هغه احکام زما محترم ورونو هغه احکام دي چې دا به صحابه هر وخت کول خو زمونږ مسلمانان پیژنیم نه صحابه ټول سفر وي دغه رنګه جهادي قافلې بتلې راتلې او پاغه کې باغوي په دې باندې عمل کوو زموږ مسلمانان ته خبرم نه دی که خبر شي دا زموږ مذهب کې نشته لکه کوم مذهب دی چې د پیغمبر حدیث مطابق نه دی چې نبی علیہ السلام یو خبره کوي او مذهب بل خبره زما محترم ورونو دا تعصبات دا ضد او دا عناد دا موږ ختم دا ډلې ټپلې چې موږ کومې جوړې کړې قسم په الله چې په قبر کې موږ نه ګوره د دې ډلو ټپلو د تنظیمونو د پارټو د مسلکونو د فرقو تپوس نه کېږي دیو جنا زمونږ دعوت الحمدلله قرآن او حدیث طرف ته هغه دین چې کوم موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی یو د الله کتاب او د دې کتاب استاد څوک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وینا او په خپل عمل د دې کتاب تشریح او تفسیر کړی چې په حدیث کې موجود دیو جنا چې کله ته الله د نبی حدیث مرګره نه کې د قرآن سره نه په عمل کولای شي نه په پويږي به بغړې وړې وي لکه بعض خلک ګړې وړې وي دا ما ته اوس دا مسائل روان دي دا ته کوسونه خلک کوي پته نه چې بیا څه شړق او تندر د جهالت را غورځېدلې چیرې دا بعض خلک کوي چې مې په ذبح کې او چا چې ګوره بغیر د ذبح نه میان خړلې دي نو د حرام خړلې راشه کته دی ګوره راشه ما زوی دی لیوانه بادرو خلا رسته ده الکه بادرو خلا رسته ده او اوس نستا مزغو کار پرې خو دی چې مې بالاله درته چا ویل دا الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وحلت لنا المیتتان والدمان من ته الله رب العالمین دو سيزونه د سي حلال کړی دي چې حلال نم کې ذبح نم کې هغه حلال دي او دو ویني دي جګر او تورې په ساروي کې وینه د ټوله شوی د حلال د خلک سره کوي خوري د لړماخ چې تخوري ساروي حلال کې او د غینه د کنه کلیجی او غیره او د جګر او د تورې د یینه ده منجمده شوی ده الله نبی د حلال وځه څنګه دی ویلي دي چې کب مه دا په دریاب کې بغیر د ذبح نه مړ پروتو یا په یو ډنډ کې مړ پروت راوي خلا خوري دا تاسو مړ میان خوري که ژوندۍ خوري دا یو ټول لښتړی ورشي خو دا دغه ته کلاو کې فریزر ټول مړ پراته کنه او د دې ذبح به چا پلار کوي دا خو ته د کونډه لړه کې یو مېم پکې نشي نیولې دا سي زین نشته چې خلک په یو جال کې 300 مېان نيسي 1500 مېان بالاله څنګه دې ته ولې کم قصاب ودرولې څه به تعالی له خمري اکثر پکې موږ دا مردار شو نعوذ بالله دا چې کله انسان د الله په کتاب نه پويږي د نبی علی السلام په حدیث نه پويږي به داسي ګډ وړ دین ګډ وړ شي په خلکو باندې کله به یو بغتولي کله به بل بغتولي زما محترم ورونو قرآن او حدیث ته رجوع وکړ د دې قرآن سره الله معلم استاد را لګلې هغه استاد دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته احکام بیان کړی د پیغمبر چې په دې قرآن به څنګه عمل کې د حلال او د حرام تفصیل را ته کړی دی هغه معلم هغه استاد چې الله مونږ ته په قرآن کې وایي چې دغه ته ګورئ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه یقینا اشتر استاسو لپاره د الله پر رسول کې خيسته نمونه د تابعداري دا زموږ نمونه ده قران راته وي دغه نمونه ته وګورئ نو چې د حدیث نه نه به نمونه څنګه شو حدیث شته کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال افعال موجود دي هغه وګوره چې په دې قران څنګه عمل کړی دی حق شان عمل په ما تعالی په کار دی زما محترم دی وجنا دا الله نبی صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې مونږ هم داسې نه یو کړی یو صحابي ویلي وای په الله مې د قسمی چې الله پیغمبر په دی هوا کې کم مارغان ګرځي دای مونږ ته بیان کړی په دې کې مونږ پیژنو چې کم مارغه پکې حلال دی او کم پکې حرام دی مونږ ته نخي بیان کړی د الله نه کاغه حیوانات دي کاغه مارغان دي د ټول تفصيلات رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې مونږ ته بیان کړی موږ ټول امت ته دعوت ورکو چې دا مختلف ډلې دا مختلف فکرونه دا غلط نظریات دا الله لپاره دعوت درکو دا فریق دی راشه هغه دین ته کوم دین چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته هغه د الله کتاب قرآن مجید او بل داغه شرح وا چې دی نبی علیہ السلام په قرآن عمل کړي او داغه بیان کړي په خپل خپل مبارکه چې هغه صحیح حدیث دي دې ترا شی نو دا د دین دو پایګانی علم په دې دین باندې موت عمل کولې شو الله رب العالمین دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. الله رب العالمین فرمایي کله نه چله زمکه اسمانونه پیدا کړی دي 12 میاشتې مقرر کړی دي. دې 12 کې 4 میاشتې د حرمت والا دي. الله ور عزت او حرمت ورکړی دي چې په دې کې به مسلمان جنگ نه شروع کوي د دشمن سره. که دشمن در باندې حمله وکړي به سره کې او تبه اول آغاز نه کوي. هغه 12 میاشتو کې یو د محرم ده، دینه مخکې د ذوالقعده او ذوالحجه او بل ورځ محرم دا درې یو بل پسې چې دا د حرمت میاشتې او بل د رجب چې د شعبان نمخ کې راځي. رجب او شعبان به ورسره رمضان د دې روزې د میاشت نه دي 2 میاشتې مخکې چې کوم راځي رجب دې ته الله حرمت ورکړی دا سلو. دا په قران کې نه دي ذکر کړی الله رب العالمین. الله وی سلور دي خلمونه ول نه دي اخس. دا به کم ځای کې زده کې بیا دا به ځان نه جوړېل کده مې په شان قصې بکې. دا به زید نبی علیہ السلام حدیث دا غیر درته وای چې سلور دغه دي نمونه ورلا اخس. نو زما محترم ورونو پاره کې محرم دا هغه میاشت د خوشحالي دا د غمونو میاشت نه ده. د اسلام دشمنانو د يهودو شاګردانو د دینه د غم میاشت جوړه کړې. دا د اسلام ولنۍ میاشت. الحمدلله ویل پکار دي زموږ په ژوند کې الله رب العالمین بل اسلامي کال شروع. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په لسمه ورځ باندې روزه د مخ کې نه نیوله، خو چې کله بیا مدینه ته راغو نو يهودو به د لسم محرم روزه نیوله. د الله نبی ته پوښتنه کوي دا يهود دا روزه ولې نیسي؟ يهود ورته دا موږ ځکه نیسو دا روزه د لسم محرم چې په دې ورځ باندې الله رب العالمین زموږ پیغمبر موسی علیه السلام او زموږ مشران چې ورسره مرګري د موسی علیه السلام سره بنی اسرائیل هغه ته الله نجات ورکړو په دریاب روغ پوری است او زموږ هټ دشمن الله تبا کړو چې زموږ د مشرانو زامن به الله اول چې پیدا وشو. فرعون الله تبا کړو سره د لخر نو دا غي په خوشحالي کې موږ دا روزه نیسو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا خوشحالي په دې شکر کول تاسو نه موږ زیات لایق ځکه تاسو په نوم باندې موسی علیه السلام تابعدار او موږ اصلي مرګري. صحیح ده کنه؟ بعضی خلک دی او سړی نوم اخلي دی او نیک سړی په دین عمل نه کوي. لکه بعضی خلک علی رضی الله عنه د علی رضی الله عنه نوم اخلي او د دین خبر نه دي، خلاف ته روان دي. هغه دین چې کوم علی رضی الله عنه په عمل کو قران او حدیث په هغه عمل نه کوي د ځان نه بل دین جوړ کړي. بعضی خلک چې دی یو بل یو صحابي نوم باخلي دی او امام نوم باخلي خبر باندې چې دا غصه عقیده او سي نظریه او سي دعوت ای خلاف روان نو په نمونه کار نه کوي. نبی علیہ السلام فرمایل په دې خوشحالي باندې مونږ ډیر لایق یو چې د الله د شکر په تور دا روزه ونیسو. نبی علیہ السلام دا روزه د غم د وجې نه نیول کړه، خوشحالي د خوشحالي د وجې د الله د شکرې په تور. خو صرف د يهودو د مخالفت د وجې نه چې د يهودانو سره زموږ سره نشي مشابهت د دې د وجې نه د الله نبی فرمایل چې مونږ به سره نه هم ورزم نیسو نو هغه به یوشي او زموږ به دوشي. بل دا د يهودو دوه کار کول، یو به روزه مونږ ولا په دې ورځ باندې ولسم محرم، بل به سره اختر کو په دغه ورځ باندې اختر به کو او د روزي په ورځ اخترونه نه یا به روزه نسی یا به اختر کې روزي په ورځ د اختر په ورځ روزه نه نسی. نو د الله نبی فرمایل مونږ به د خوشحالي کو شکریا د الله دا کو ور دي په اخترونو کې نه شامل دي په شان اختر یو د شکریا روزه نیسو. یو دا کار کو، دویم دا کار کو چې دوی یو روزه نیسی مونږ به دوه روزه نیسو. نو د الله نبی فرمایل کچر تر روان کال لزه ژوندې پاتې شو لا اصومن التاسعه زبو سره خامخا نه هم ورزم نیسم. بعضی ملګری د دې یو بل معنا کوي، بعضی علما چې بده کې خطا شوی بده معنا کوي. و دې معنا دا ده چې د الله نبی فرمایي کرا روان کال لزه ژوندې هم زب نه هم نیسم. و دې معنا دا لسم نور نه نیسم، صرف نه هم نیسم. په خبره پوهیږئ کنه؟ د دې جملې دا معنا کوي نه د دې صحیح معنا دا ده. صحیح معنا راجح چې کوم عام جمهور محدثین کړي ده او کوم چې صحابه او د تابعین د دور نه رانه الله هغه معنا دا ده چې موږ به سره نه هم مرګري کوو. ان لسم
پاسیم نیسو د الله د شکرې په تور باندې چې موسی علی السلام لا دا یو عظیم پیغمبر دی او د مؤمنان الله نجات ورکړی دی او لوی دشمن الله تبا کړی دی خو موږ سره نه هم مرګري موږ به دوه روزي ونیسو نو په کار دا الله رب العالمین متاسل مقرره کی په کار د چې په دی باندې موږ عملو باقی چې کم دی ورځو کې کم رسمونه رواجونه شرکونه بدعات کې نه ځانو ساتي د غیر الله په نوم نظر منختي یا د حسین رضی الله عنه په نوم د خلک سبیلونه لګي ټول کال خلک د تند نه امریکا چا د ګټو بنا ور کوي ساده وبته نشس کله په دې ورځو کې بر شربت سبیلونه لګي اول وبګه هغه اس خلقته کې به تسکي اورا پهله وبګه هغه اس خلقته کې به پتا اسکی او دا نظر دی وې دا د حسین رضی الله عنه په نوم نظر دی نظر عبادت دی عبادت الله نه غیر د بل چا په نوم کول څه شي دي مړه لکه په زور وای چې پته ولګي ایمان والای شرک دی او حرام دی نظر عبادت دی مالی عبادت الله نه غیر د بل چا لپاره کول دا شرک دی ما محترم الله لپاره ته دانه شرک دي سيزونه بدن سات دی ورځو کې کم دی دا کیرونو دا قسم نخري د دې نزان ساتل پکار دي دا سنت عمل پکار دي سره دا دور وجیو نسی او دا رنګ په دین باندې عمل وکي او کدي محرم کې ته عاصم مقام لاویدل نفلی روجي نسی تر اخري پوري دا دیر شورزي دي الا رشک مورز دي خوخي والله درته مقدر کوله روجي پکې ونیسه قبل ورځ نه جمعرات او د پیر ورځ باندې روجي نیسه نبی علیہ السلام باسم په دې ورځ روجو دا به کې سړی ونیسه او دا نه مولا سم ورځ چې دا فضیلت مونږ او تاسو ته حاصل شي صفونه برابر کې مشران الله مخکې څخه